د پاکستان د کویټ ښار یو ځل بیا درنې چاودنې ولړزاوه. پاکستانی حکومت په پوره ډول وارخطا دی. د چاودنې څو شېبې مخکې عجیبه پیښه وسول. دا چې د چاودنې مخکې څه پیښ سول او د چاودنه کې څومره مرګ ژوبله رامنځته سوې، همدا ټول جزئیات را سره همدغه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کویټه کې مرګونی برید، د پاکستاني پولیسو یو قومندان هلاک او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي. په کویټه ښار کې د پاکستاني عسکرو د ګزمې موټر د یوې خونړۍ ماین چاودنې ښکار سو چې پکښې 28 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د چاودنې هدف له سړک څخه تیریدونکی د عسکرو موټر و چې د عسکرو مشر اجمل خان سدوزی هم پکښې هلاک سوی. تر اوسه که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت کوم چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې بلوچ ملتپال داسې بریدونه کوي. کویټه کې له چاودنې مخکې څه پیښ سول؟ د کویټې ښار فاطمه جناح روډ سیمه کې د چهارشنبې پر ماښام د بوټانو یو دوکان مخ ته د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېدل. وروسته یو پولیس د خلکو له همدې ګڼې ګوڼې راوځي، د خپل موټر څنګ ته ځغلي چې په همدې ترڅ کې زوروره چاودنه کیږي. دا هر څه وروسته د امنیتي کامرې په ویډیویي تصویرونو کې لیدل سوي. د ځایي روغتیا پالانو په وینا دې پیښه کې 24 کسان ټپیان سوي دي. د چاودنې پر مهال ولې د دوکان مخې ته د خلکو ګڼه ګوڼه وه؟ ریپورټونو کې ویل سوي له چاودنې مخکې په دوکان کې یوه پیښه رامنځته سوې وه چې له کبله یې هلته خلک یو ځای سوي وو او وروسته پولیس هم ورغلي وو. په ځینو ریپورټونو کې ویل سوي د دوکان هزاراتو کمه کارکوونکي نامعلومه کسانو په ډزو ویشتلي وو. د کویټې د پولیسو یو افسر فیدا حسین رسنیو ته وویل چې چاودنه کې 2 یا 2.5 کیلو بارود کارول سوي دي. نوموړی وایي د پیښې په هکله هر اړخیزه پلټنه پیل سوې ده. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.